اوس هم د جیوی د پارټۍ کې یم چې د عمران خان ما د زړه نه دا یو دعا دغه لپاره وزي چې الله تعالی دې دغه د شوکت خانم په بدل کې اغله جنت ورکړي. د دنیا بادشاہي چې کم دی نو په دې کې الله ته دا سوال کړی دی چې الله که د دنیا د بادشاہي په ته راضي نو دام ولا ورکړي، د ته راضي نه نو الله تعالی د آخرت د جنت په دې مخربوه نو الله تعالی جنت ولا ورکړي. دا مې ورله د څه یو سوال دی دغه چې په هغه کې چې هغه په کومه طریقه باندې نور الله دې په دشمنم زموږ راوړي دغه مرزو خو چې هغه کم کار کړی دی او په هغه کې مونږ یینو چیرې په هغه کې د مریض لپاره کوم سہولیات دي یا د مریض کوم خبره منل کیږي. لکه زه به دا وایم چې عمران خان په خپل راشي کنه او په دې کې د خپل چې کوم د نمبر بلکې زه دا وایم چې کله ټوکن د مخکې کېدو خبره مو کې کنه ممکن نه ده چې په دغه شوکت خانم کې عمران نمبر مخکې کېږي. دا غي وجه دا چې کوم د یو حق کار دی د څوک د دې مخالفت کوي دا به دغه سره یو حسد کوي یو بغض او کینه به کوي دا به یو حق خبره چې کوم د انکار کوي. السلام علیکم ملګرو، تاسو د مشر خبرې وړ خپل خبرې کړې وې د عمران خان باره کې. نو بیگانه نواز شریف هم راغلی او غټ تقریر کړی نو دنیا خلک راغلی او نواز شریف تقریر دا نو بیگا لاس کې سر کوتر وی کوتر په لاس کې نیولې و نو د سجن پر ولا کوتر بیا هم ولی تا نو خبرې کول عمران خان پر عمران خان تفصیل لاس کې نیولې او عوام لاس دوکه ور کوي تک نو تفصیل ما سره هم دي خو ما جب کې چولې دي نو زه عوام ته نشو کوم ذکر ځان پټ کوم. نو د څلور کاله بهر تیر کو څلور کاله کې دا خبر دا سوچ کولو مونږ څه خپل خبره بروړي نو عمران خان باره کې نو د دا خبره وکړه نو عمران خان تفصیل کاره خلکو ته نسی ذکر زم کوم خو پټې کوم نو یا دا سوچ کوم مونږ بهر ملک څلور کاله تیر کو بهر ملکونه به سټډي کړی وي نو هغه لا پکې دا خبره کوله نو څو خبرې خیم کړې دي او زه چې تلم دومره ګراني نه وه نو اوس ګراني هم ډېره ده د هر شی ګران شوي دي نو ډالر هم ختلی دی هر څه ختلی دي ډېرې خبرې کړې وي خو نو که داسې تاسو ملک هم ټیک نه کړ نو اوس به څه ټیک کوي نو هسې خپل اوس هوټونه رال او خپل ځانونو لپاره اوس ښې خبرې کوي نو دا خو هوټون ته نشي ودرېدلی دی لور به نواز به ودرېږي نو دا خو ناهیله شوی دی نو اوس د هوټونو وخت بیا راځي دومره ښې خبرې کوي نو عوام به اوس نه دوکه کېږي عوام به مخکې عوام دی تاسو دوکه کولو نو شعر به دو دوکه کولو اوس عوام لا هر یو عوام لا عمران خان جوړ شوی دی نو عوام نن سبا ډېره مشکل ده چې عوام دوکه شي نو عوام ته هر څه پته لګېدلې ده نو بیګا چې کم کسان راغلي وو نو د ټولو له د پیسې ورکړې وي نو ټولو پیسو په زور راغلي نو بیا دې جلسه کې د ټولو عمران خان نارې وي نو عمران خان په لاجل کې د ټول عوام سره سبل امینه کوي نو عمران خان ان شاء الله راکلاسیږي امید شته چې عمران خان به راکلاشي نو نواز شریف له اوسم خلک خوشاله نه 30 کاله کې تاسو ملک خنه کو نو دینه سی به تاسو څخه کوي نو د شان غونډې ویډیو کتلو ډیره مهرباني والسلام.